ننګرهار د پاکستان ویزې اخیستلو کې ګڼه ګوڼه 12 مېرمنې مړې او 12 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو لپاره د ټوکن اخیستلو په ګڼه ګوڼه کې 12 مېرمنې مړې شوي دي او 12 تنه ټپیان دي. راپورونه وایي چې نن سهار څو شېبې وروسته له هغې چې د ټوکن ورکولو لړۍ د جلال آباد ښار اړوند فوټبال لوبغالي کې پیل شوه، د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله دغه پیښه رامنځته شوه. د ننګرهار حوزې روغتون مطبوعاتي مسؤل ګلزاده سنګر رسنیو ته ویلي دي چې د پیښې له ځایه څخه 12 مېرمنو جسدونه او 10 ښځو په ګډون د 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې پولیسو نشو کولی چې د خلکو ګڼه ګوڼه مهار او منظمه کړي چې د خلکو ټیل ماټیل له وجې یا د مرګ ژوبله رامنځته شوه. په مړه شویو کسانو کې ټولې د زیات عمر لرونکي ښځې دي چې د ویزو ترلاسه کولو لپاره د کنسولګرۍ مخې ته راټول شوي وو. ولایتي چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرونا وایرس د بندیزونو له امله نږدې 7 میاشتې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګرۍ بندې وې چې له امله یې د ویزو اخیستونکو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. که څه هم له تېرو 2 اونیو راهیسې په ننګرهار کې ولایتي ادارې او مدني فعالانو د ویزو اخیستونکو لپاره د نظم برابرولو خبره کړې ده، خو له تېرو څو ورځو راهیسې له دغه بهیر څخه د بیا بې نظمي او فساد راپورونه ورکول کېږي.